پاکستاني پوځ ته بد خبر ټي ټي پي سره د دوو نورو وسلوالو ډلو یوځای کېدل او طالب سفیر سره د پاکستاني چارواکو بیړنۍ ناسته. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د تحریک طالبان پاکستان ډله ټي ټي پي وایي چې د حافظ جلالي په مشرۍ یوه وسلواله ډله یوځای شوې ده. د دغې ډلې ویان محمد خراساني رسنیو ته په استول شوي خبرپاڼه کې ویلي دغه ډله د کوهاټ په ولسوالۍ کې له دوی سره یوځای شوې ده، خو د دغې یوځای شوې ډلې د غړو د شمېر په اړه څه نه دي ویلي، خو دا ویلي چې په سپکو او درنو وسلو سمبال دي. تېره ورځ هم دغې ډلې اعلان کړی و چې د خیبر پښتونخوا په پاړه کې یوه بله وسلواله ډله هم ورسره یوځای شوې ده. تحریک طالبان پاکستان ګواښ کړی چې یادو ډلو یوځای کېدو سره به د دوی ډله لا پیاوړې شي او پاکستان کې به د اسلامي نظام راوړلو لاره به نوره هم لنډه شي. یادې ډلې ویلي چې د دوی جهاد به تر هغه دوام ولري تر څو پاکستان کې کفري نظام نه وي ختم شوی. تر دې وړاندې هم ټي ټي پي د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په صوبو کې د ځینو ډلو د یوځای کېدو خبره کړې وه. بلخوا طالب سفیر له پاکستاني چارواکو سره کتلي اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت سرپرست سردار احمد شکیب، د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم له مرستیال محمد اسحاق ډار سره د دواړو لورو د اړیکو پر پیاوړتیا خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دواړو لورو د پاکستان او افغانستان په ژورو اړیکو خبرې وکړه او پریکړه وکړه د اړیکې لا پیاوړې کړي. پاکستاني رسنۍ ویلي چې اسحاق ډار طالب سفیر ته د پوځي مشرانو هغه پیغام هم رسولی چې پکې ویل شوي طالبان باید افغانستان کې د ټي ټي پي پر ضد سخت ګامونه واخلي. طالبانو بیا ویلي چې افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون هیڅ وسلواله ډله شتون نه لري او نه هم چاته اجازه ورکوي. وړاندې لیکل شوي چې په دې کتنه کې د افغانستان لپاره د پاکستان نوي ګمارل شوي استازي محمد صادق هم برخه درلودله. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.